ملګرو د ګیلمن وزیر د پاره څونه چانده وشوه څونه پیسې راټولې شوې هغه ټولې چې دي نن زه تاسو ته ښیمه. ټول نه مخکې راته ویمه چې دا کم پروګرام چې دی هغه ول چا شروع کړی دی. نو دا وخت تاسو ته په سکرین دا کومه آی ډي چې ښکاري عزت الله نوم یې دی. دی ول دا پروګرام شروع کړی دی، یعنی یو چانده که یو چانده چې کم دی هغه په کم سیستم باندې کوي. نو هغه ته هم ښیمه دیو کم لینک چې دی هغه هم ورکړی دی او راځو مونږه هغه لینک چې کم دی اوپن کوو. دا کوم ویب سایټ چې دی د گو پند می په نوم باندې دا ویب سایټ دی او په دې کې خلک داسې کوي چې لکه د چا دپاره چانده کوي نو هغه په دې کې کیږي. لکه د هر شي دپاره یو ویب سایټ داسې مختص شوی، نو دا چې کوم دی د چاندو دپاره دی. په دې کې دا وخت څونه چاندې روانې دي. نو که زه تاسو ته ویم لکه کابل اوس چې کوم پر ډونالډ ټرمپ باندې څه حدیثه راغل وه د هغې دپاره هم دې نه علاوه دا نور کوم کسان چې دي ناشنا دي هغه مونږ نه پېژنو، خو مونږ چې کوم دی ګیلمن وزیر به پکې سرچ کړو چې هغې دپاره څونه چانده شوې ده. نو زه چې کوم دی دا وخت چې دی هغه ګیلمن وزیر هغه سرچ کوم چې د ګیلمن وزیر دپاره دې کې څونه چانده هغه شوې ده. نو مونږ چې دی هغه ورکړو ګیلمن وزیر. نو ګیلمن وزیر چې کوم دی هغه لاندې تاسو کتی شئ فاینانشل سپورټ فار ګیلمن وزیر اینڈ چلډرن. د ګیلمن وزیر وایي چې کوم بچي او څه دي د هغو دپاره چې کوم دی چانده هغه کېږي. نو اوسه پورې څونه شوې ده ګورئ. دې کس چې دی هغه ټارګېټ ایښودی دی $20,000 $20,000 ټارګېټ دی ایښودی دی چې دونه چانده په کار ده. او دته چې پکې کومه شوې ده نو هغه د $10,460 $10,460 که مونږ راشو دلته ګوګل له ورکړو چې دې نه څونه جوړېږي نو هغه هم زه تاسو ته ښیمه پاکستانی 10,460 د دې نه چې کوم دی تقریبا دغه 29 लाख 90 روپۍ چې کم دی هغه عادي ته جوړیږي او د دې کومه چانده چې ده هغه لا سټارټ ده. نو که څوک هم په دې کې پیسې ورکول غواړئ نو دغه ویب سایټ دی د گو پند می په نوم باندې په هغې کې په سرچ کې ورکئ ګیلمن وزیر نو د هغې کم دغه چې دی را به شي. او په دې کې اوس تاسو لکه ډونیټ کول غواړئ نو دا که تاسو په دې به ډونیټ باندې کلیک کوئ نو دې نه پس چې کوم دی تاسو ته به هغه دا راشي کوم ټرانزیکشن څه قسم یې څونه ورکوئ هغه به تاسو ته راشي. نو د بچو سره امداد وکړئ ډېر زیات غریبانان دي نو څه ورځ به پرې روانه شي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله. بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.